صراط مستقیم دی خوونو په باب کې فرموده وکړه چې دغه څلور لارې تعقیب کړه واتبع سبیل من اناب الی دغه چا په نقش قدم زه چې د مال ورته را روان ده نو ما ته به دې رارسوي انبیاء الله ته روان دي صدیقین الله ته روان دي شهدا الله ته روان دي اولیاء الله ته روان دي د دغو لار تعقیبوه نو ما ته به راورسېږي خو په دې کې به عین حال د عقایدو د اخلاقو د اعمالو د کفارو نه د فجارو نه پرهیز کوې ځان به ساتې چې هغه د هلاکت ذریعه ګرځي که یو 15 منټه په جومات کې په ښه حضور باندې لمونځ وکړي خو بل طرف ته ووځي د باندې په موټر کې په هوټل کې په دکان کې په لیارې سروزونه غږوي غوږو کې ګوشه کې پرتې دي موبایل په جوب کې سروزونه روان دي هغه حضرت پیغمبر علیه السلام دا سروزونه غږول سروزونه اورول په زړه کې داسې منافقت شین کوي لکه د باران په نزول چې دا ونې وده کوي شنې کېږي هغه په زړه کې داسې منافقت شین کوي یو طرف ته خو د نبي په لار روان وي لمونځ دې وکړه خو بل طرف ته هغه مهلکې کندې ته لاړې چې د منافقت عامل دې په خپل ځان کې پیدا کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې نو الله تعالی موږ ته په رحمت خپل باندې د نجات لار چې کولې ده دواړه شیانې راته کولې دي دواړه اړخه د دغو دواړو اړخو خلص بیرته ده چې د صحبت او د ملګري په سړي باندې ډېر اثر وي د نیکو خلکو صحبت د یوغو ملګرتیا د یوغو په مجلسو کې شریکېدل د یوغو په نقش قدم ځان برابرول دا د نجات لار ده د کفارو د فجارو په مجلسو کې شرکت د یوغو په اخلاق او اعمالو کې ورسره مشابهت د انسان د هلاکت لار ده المرء على دين خليله حضرت پیغمبر علیه السلام انسان د خپل مرګري په دین ده نو ودی ګوري چې دای د چا سره مرګرتیا کوي کله انسان ته خپل ځان ډیر نیک لیدای کیږي خو لیکن د دې باوجود ناس ولاړه تعلق ټول د هغه خلکو سره وي چې هغه د الله نه لري وي حضرت پیغمبر علیه السلام خپل کورنۍ مبارکه ته فرمایي کدا غواړي چې د ما سره قیامت کې وصال او قرب دې تا راشي د اغنیاو په مجلسو کې به ډېره نه شریکېږي ولې دا ورته وایي ځکه په صحبت کې اثر ده چې د چا په مجلسو کې کینی هغه اخلاق به تا ته را منتقل کېږي که د دنیادارو په مجلسو کې کینی د دنیا محبت په زړه ته راځي او حب دنیا رأس كل خطيئة محبت دنیا سر د هر خطایی ده نن چې مسلمان په سود لګیا ده نن چې مسلمان غلا کوي نن چې مسلمان رشوت خوري نن چې مسلمان په څومره ګناو په حش لګیا ده وجه دا ده چې د دنیا محبت پسې کې ده حرام ګوله خوري دغه حرام ګولې دی وجه نه توروالی په باطن کې راشي دغه توروالی په برکت د تورو شیانو سره مینه ده په هره ګناه کې توروالی ده خدای دې متعال په بل ځای کې د دغه خلکو چې دغو په صحبت سړی الله ته رسېږي دغو په مجلس کې د انسان اصلاح راځي دیغو په محبت او په مرګتیا کې جنت کې دائمي انعامات سړي ته پیدا کیږي رب کریم یې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بیا قرآن دوارا نسخه ذکر کړي الله تعالی وی واصبر نفسك
صبر حبس النفس عما یشتهی چې نفس دې کوم چې شهوات او خواهشات لري ځان ته را منې کا. دا صبر مڼغونه په بوټو کې ډېر تاریخ بوټی ده چې حتی شوګر مرض والا ما ته ویلي وایي چا راته وښود هغه د مڼغونې بوټي پرېږه په یغو کې ودرېږه چې کله دې تریخوالی ژبې ته راورسېږي نو شوګر به دې په بدن کې ختم شي. خوړل نه وایي په پوپ کې ودرېدم دغه نه داسې توروالی راغی چې حتی خولې ته مې هغه خوند راورسېده. صبر دا طریق ده. نفس خواهشات غواړي، نفس د دنیا د خلکو سره علایق او تعلقات غواړي، نفس هغه حرام خوري او بدعملي غواړي. الله ویل واصبر نفسك، صبر کا نفس پل، محبوس کا نفس پل مع الذين يدعون ربهم، دیغه خلق سره چې هغه بولی رب خپل ذکر او فکر د خپل رب لري بالغداة والعشي په سهار او په بیګا کې. سهار او بیګا طرفین کنایه ده د دوام نه چې ټول وخت دیغه په هر عمل کې د الله رضا مطلوبي. خدا د نفس ډیر خلاف ده. اجي صاحب، امیر صاحب، مشر صاحب، عزتمن صاحب د خوار غریب طالب سره کېنستن دا نفس نه برداشت کوي. د یو ملنګ سره کېنستن دا نفس نه برداشت کوي. د دغې وجه نه چې غریب وي، عاجز وي، چې دنیادار شي، متکبر شي، چې په رعایت کې وي عاجز وي، چې حکمران شي بیا متکبر شي، چې معذور وي عاجز وي، چې قدرتمن شي بیا متکبر شي، بیا د غریب په ستړي مشي باندې شرمېږي، د هغو په تعلق او په صحبت او ملګرتیا باندې بیا شرمېږي. نو چې شرمېږي نفس نه غواړي. دا په نفس ډېر بوج ده، ځکه الله صبر تعبیر کړی ده واصبر نفسک. اگر که تا نفس نه غواړي په نفس ډېر بوج ده چې زه د خوار او غریب طالب، د خوار او غریب ملنګ سره چې د هغه لباس تر ما کمزوری، د هغه خوراک تر ما کمزوری، د هغه جایداد تر ما کمزوری، زه د هغه سره څنګه کېنم؟ نن د موږ مزاج د مسلمانو داسې جوړ ده چې لږ دنیا پیدا کړي بیا میلمستیا یې هم غټ سړي ته ده، بیا یې دوستي هم د غټ سړي سره ده. حتی یو ډېر موړ سړي کې یو نیک سړی ده، یو موړ خاندان ده. دا نیک سړي ما ته دعوت کړی بیا یې ویلې ته په دغه باب لږ نصیحت وکړه. د موږ په کور کې دا مفکوره جوړه ده چې موږ باید خور و لور که ورکوو هم مالدار سړي ته یې ورکو، که خور و لور کوو هم د مالدار سړي ورکو. دا خلق خو دا نور غریبان دا چې موږ سره دوستي کوي، سبا چې موږ په دسترخوان باندې ناست دي هلته خلک ناست دي، موږ شرمېږو چې موږ د دوست کره ورځو او هغه غریب او عاجز وي. نو موږ دپاره شرم ده چې په دغه غټ اویا لکه موټر کې سپوري او د ملنګ په کور کې کېنې دال خوري. دا مسلمان ته دا فکر، دا نفس ورکړی، دا شیطان ورکړی. نو دغه طبیعت نه اړول دا په نفس ډېر بوج ده. دا د ترخې مڼغوړي خوړل ده. ځکه الله د صبر تعبیر کوي واصبر نفسک. خپل نفس صبر کا د هغه چا سره چې سهار و بیګا ټول وخت د خدای په ذکر او عبادت لګیا دي. دا طالب العلمان د سهار نه تر شپې تر هغه وخته چې ویده کېږي د الله سره تعلق ده. یا استاد سناستی اوري، یا خپل منځ کې تکرار کوي د الله او د رسول خبرې کوي، یا ماسپښین او ماښام کې د الله او د رسول د خبرو مطالعه کوي. سوچ او فکر ټول د الله سره ده. راشه طالب سره کېنه، مدرسه کې کېنه، د ده په خال باندې ځان خبر کا. محبت دې ته نه وایي چې په کال کې یوه ورځ مړی ورته وده. چاہے موږ نیک خلک دي، ځارښه خلک بولي، نو هغه دغه د اخلاص او محبت بولي چې د چیرې د یو ملنګ، د یو ولي، د یو عالم سره په کال کې یو وارې دوه وارې ملاقات وکړه او مېلمستیا ورته وکړه، ډېر مخلص ده. دا نه ده اخلاص چې په پالنګ باندې الله غواړي د
د الله په مینه کې مخلص نه یې. حضرت ابراهیم ابن ادهم چې موږ تاسو دارالخلافه په بلخ کې وه، په هغه وخت کې چې د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله په وخت کې تیر شوی، د وخت پاچا و، خصوصي پاچا و، د الله د رضا طلبګار و، نفلونه ذکرونه به کول، خو په پاچاهي قصر کې، په شاهي قصر کې یو ورځ په بام باندې دربای اوري، دی راووت غږ کوي من څوک یې؟ پاسه نه غږ وشو زه یم څه کوې د بام په سر؟ اوښ رانه ورک ده، په اوښ چې ختلی یم په بام باندې ګورم. هغه ورته وویلې دا څه پاګل یې، اوښ هم بام ته ختی شي؟ ده ته یې تنبیه ورکړه لکه اوښ چې په بام نه پیدا کېږي، بام ته نشي ختلی، د الله رضا په دغه قانون باندې نه پیدا کېږي. بیا بل ورځ په خپل ځای کې په خپل محل کې ده پروت ده چې ناڅاپه بې اجازې سړی راننوت. هغه نه پوښتنه کوي څه کوې؟ وایي په دا لیار تېرېږم. ده ورته دا خو لیار نه ده، دا خو د ما حرم سرای ده. هغه ورته د تا نه مخکې دلته څوک و؟ پلانکی پاچا. څه شو لاړ د دنیا نه؟ د هغه نه مخکې څوک و؟ پلانکی پاچا. څه شو لاړ د دنیا نه؟ مخکې خو حکومتونه لږ ډېر وخت کې بدلېده، دا یې موږ سپین ږیري وایي ظاهرشاه 4 کاله کړې، خو دا یې موږ تاسې نوي نسل په دا کم وخت کې څومره لاړ او راغله ولیده. نو هغه ورته وویلې چې دا لیار نه ده، نو څه ده چې یو راځي او بل ځي. ده ته تنبیه شوه چې دغه زندگی دلته دا د مسافري زندگی ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وایي کن فی الدنیا کانک غریب، ته په دنیا کې داسې زندگی کوه لکه یو مسافر. مسافر چې یو علاقې ته لاړ شي د خلکو سره تعلقات نه ساتي، د بنګلو بلډینګو سره تعلقات نه ساتي، صرف د خپل ضرورت په انداز باندې په هوټل کې یو نیمه ګنټه تېره کړه، چای وخوره ماړۍ وخوره نو روانېږي، بلکې ترقي کوي. او عابر السبیل مسافر هم کله یو ځای کې یو شپه وکړي، کله 2 شپې او 3 شپې وکړي، د 1 شپې او 2 شپو او 3 شپو بندوبست وکړي، خو راه روایي چې روان ده او د غرمې په وخت کې د ګرمۍ دپاره د یو 15 منټه آرام کوي، د یو ونې بیخ ته بیا د شپې روانېږي. دا نه خیمه دروي، نه کوټه جوړوي او نه دلته خرچې مرچې کوي. داسې زندګي کوه په دغه دنیا کې لکه راه روایي چې په لیارې روانې. ای موږ زندگی د سفر ده، په ملت باندې جنت یا جهنم ته خدای مو دې وساتي وروان یو. یو صحابي مبارک حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کوي متى الساعه، قیامت څه وخت ده؟ ای موږ تاسو خیال هم دغه ده قیامتونه 3 دي، قیامت صغرا، وسطا، کبرا. د هر انسان مرګ دی دغه انسان لپاره قیامت ده. اذا مات الانسان فقد قامت قیامته، چې څنګه مړ شو قبر یا د جنت باغچه ورته جوړیږي یا د جهنم کنده ورته جوړیږي. دوم قیامت وسطا ده چې د یو عصر خلک لکه یو 100 کاله زمانه کې چې څومره خلک موجود دي په 100 کلو کې ټول لا شي دنیا نه. یو قیامت کبرا ده چې دا موږ ورته انتظار یو چې را روان ده، خلک د یو په فکر کې دي. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې مریض و، هغه وی کل انسان یصبح فی بیته، هر انسان شپه په خپل کور کې تیری، خو مرګ دته د څپلۍ تر دغه پاټه چې د څپلۍ باندې بسیر اوښتي دغه ورنږدې ده. والموت قريب من شراك نعله. موږ دغه د څپلۍ سره نږدې ځای ته نه ګورو چې دا څپلۍ مشکېدونکې ده، سپڼسي یې ختلي دي، دغه نیمې مدرسې ته به ورسېږم او که نه هلته به مړ کېږم. خو د لوی قیامت په خیال کې یو سوچونه مو ډېر لري او اوږده دي. دا دنیا زندگی دا د سفر زندگی ده، په ملت موږ روان یو خپل کور طرف ته.
ایمگا کور زندگی دی آخرت تا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ دار دی آخرت دی اصلی زندگی زائدہ چی بیا دواری مرگ نشتا بکی نو اللہ تعالی وی کہ آغا زندگی چی ہمیشہ زندگی دا دیغا نجات دیغا خوشحالی وراحت واڑے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دیغا خلق سر صحبت محبت مرگرتیا تعلق کوا چی آغا طول وقت اللہ پہ یاد لگیا دی او پا هر عمل کی دی خدای پاک رضا مطلوب دا او دا خلق کم پا نظر گور در نشی ولا تعود عیناک عنهم دی دو نستر کی دی بل پلوری ما آڑوا بیا خو به تم دیغه خلقو چې خطاب په ظاهر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ده او مراد ټول امت ته بیا خو به تم دیغه خلقو د جملې نشي چې تريد زینت الحیات الدنیا چې صرف اراده د زینت د ژوند د دنیا لري حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناستا یو څوک تیریږي د مړو او مالدار خلقو د جملې نه ده حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحابه ہوتا د دغ سړي په باب کې تاسو څه خیال لرئ صحابه مبارکین ورته وایي دا خو د قوم سردار ده دا خو ډیر عزتمند ده دا که د چا نه خور و لور غواړي دوستي به دوستي ورسره کوي دا که د چا په باب کې سفارش کوي سفارش به قبلیږي دا چې چیرې په کلي کې غوړه مړۍ میلمستیا کې به شریکېږي حضرت پیغمبر علیه السلام څه ویلې خوار غریب ملنګ طالب روان ده حضرت جعیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت پیغمبر علیہ السلام صحابه ورته وی تاسو د په باب کې څه خیال لرئ هغه ورته سیف دا خو یو ملنګ د خدای ده که د چا نه خور و لور غواړي څوک به دوستي نه ورسره کوي که د چا په باب کې سفارش کوي سفارش به نه قبلیږي چیرې به په کور کې مطبوع بالابواب چې په کلي کې مړی په عام خیرات کې هم څوک نه غواړي حضرت پیغمبر علیہ السلام ورته جواب کې څه وی وای ټول مختم زکه چې دیوغه مړو بیلیارو خلکو نه ډک شي چې وی دی مور خو د خدای د دین نه لري وي کوم مور می دیندار می حضرت عثمان غنی مو هغه ماړه چې متکبرین دي صراط مستقیم پرې کوي د خدای د دوستانو نه لري منډي وي کټول مختم ځکه پیغو باندې ډک شي د الله په نس دغه خوار ملنګ حضرت جعیر دغه ټول انسانانو نه بهتر ده دغه نظر ما اړوي حضرت سعدي خو ډېر یو عجب سړی تیر شوی ده یو وخت کې یو چیرې میلمستیا وه خانان د وخت راغوښتل شوي دي مړی ته راځي هر سړی مخ ته تېروي پلانکی صاحب الته کېنه فلانکی صاحب الته کېنه فلانکی صاحب الته کېنه دی د یو ملک په لباس کې راغی الته بر کونج کې ځای و کېناست چې بل حاجي صاحب مور راننوت د کور چښتن درته ویې چې ته د دغه ځای نه لرې شه دا ځای یخ ته ورکړه پېژنې نه چې دا امام سعدي ده چې بل راننوځي ته د دغه ځای نه جګ شه جوړه خولې ته یې ورسوه دای پوه شو چې دلته عزت سړی نه ده دلته عزت کالی ده غلی لاړ کور ته ښه ښایسته کالي هغه پاسبان یو قسم جیله کې ورته وي چوپان یې شنې ښایسته دغه وکړ ړنګی یې پټکی یې راپسر کړه راغی چې مجلس ته راغی دا مجلس خلکو نه پېژندو خیال یې دا و چې دا هم د یو علاقې خان ده خو د خانانو مړی ده نو ټول ورته جګ شو صاحب هلته کښېنه صاحب هلته کښېنه صاحب هلته کښېنه چې کېناست هغه ښه خوراکونه چې مېلمنو ته تیار و رایې وړسته دلته مخ ته لکه نن سبا روشونه او پلاونه صاحب ته کښېني دا مړی خور زه لږ ډېر یم چې چېرې په مړۍ کې خلیفه صاحب ته یې ور وړی خلیفه صاحب ته ځکه دا خېټه غټه د خوراک ډېر کوي ملنګ هلته د باندې طالب ناست دی هغه مړۍ ته څوک نه ورګډېږي دته چې دا خوراک یې کوي ده دا د چوپانې لستوڼی داسې راوکړه ورته یې وخوره خلکو ته خیال شو چې دا خو لیونی ده موږ یې څومره وقار او عزت وکړی او ده لوښي ته لستوڼی نیولی نو چا پوښتنه وکړه څه کې په واکې که لیونی یې وایي نه په واکې نو چپل خوراک کوي
ده ورته ویلې و خو زه هغه سړی یم چې 5 منټه مخکې راغلی وم که سړي ته مو ډوډۍ ورکولی خو زه هغه سړی ما ته به م راکړې وه زه خو جګ شه هلته م ورسولم بدل شی شو الناس باللباس الناس باللباس بېادبي معاف چې کله څوک نه پېژني که د وخت والي راځي که د وخت وزیر راځي د خیره کاږي نه بولي نه ورته جګېږي نه زنده‌باد و مرده‌باد نارې ورته وایي تمه توقع نه ورته پیدا کېږي خو چې کله یې وپېژني چې وایي دا خو بو ده بس نو ټول سره وښورېږي یو صاحب ومه نه پېژندې یو صاحب ومه خو هغه صاحب و مخکې هم راغلی و قسم په خدای ده په دغو طالبانو کې داسې خلک شته چې د الله په نیز د الله په وعده وایي چې د موږ تر وزیرانو هم بهتر تر والیانو هم بهتر تر دغه غټو خټورو بهتر دي خو د هغو په ناستې موږ شرمېږو د هغو په تعلق و محبت باندې موږ شرمېږو نه الله وی د دغو نه نظر مه اړوه بیا خو به تم دنیا پرد شي هغه پیر چې د ماړه قدر کوي او ملنګ ته نه ګوري او ماړه ته اعتماد لري چې مرید یې که چې بیا به د دنیا کومکونه در سره کوي په تصوفو کې دا شرک جلي ده خفي شرک جلي ده دا څنګه پیر ده چې د تر اوسه په خدای دا اعتماد نه ده جوړ شوی چې د ما رازق الله ده دی بنده ته تمه کوي وظیفې د ده دپاره ورکوي چې د ما د کور ګزاره به ورسره جوړه شي هغه څنګه ملا ده چې په کلي کې د ماړه سړي جمع ته نیمه ګنټه مې انتظار ورته کوي خو چې خوار او غریب موجود ده جمع ته یم تیار ده هغې څوک نه وایي تمه دا ورته کوي چې هغه به بیا ما ته ډېر شی راکړي ورکوونکی الله ده زړه نرم کوونکی سخت کوونکی الله ده چې الله در باندې مهربانه کوي ته خوش کې ورته کوه دی به روپۍ درکوي ته خوش کې ورته کوه دی به مړۍ درکوي ته خوش کې ورته کوه دی به د لاس مچوي ځکه د تا خوش کې به د الله د رضا دپاره وي چې د الله د رضا دپاره وي الله اثر کې بدي هغه په دې پوهېږي چې د ما اصلاح مطلب ده ما بچ کوي د آخرت د عذابونه مې بچ کوي خو چې ته جیجي ورته کې صاحب ورته کې هغه پوه شي چې ما ته طعمې ده نو زه خو ملا ته تمه درلوده چې ما ته به د آخرت شفاعت کوي چې دی ما ته تمه کوي نو ما به څه کار وکړي ما خو خلیفه صاحب ته پیر صاحب ته ټیټ و جیګه کوله چې دی به په قیامت کې د ما شفاعت کوي دی خو ما ته سر ټیټ کوي دا والیان دي که وزیران دي نن خو خدای او عظیم نعمت په موږ راوست د اسلامي نظام تر سیوري لاندې خو زه دې ته وایم که وزیر صاحب ده که امیر صاحب ده که والي صاحب ده دا د ځان دپاره فخر وبولي چې الله تعالی د ده غلامي قبوله کړي د دین خدمت دې دنه واخلي دی د دین په خدمت فخر کوي ما مشرانو مجلس کې ویلې ما له یو عالم به مخکې دا ارمان و چې ما د دین ډېر خدمت کړی وای خو وسې صرف په یوه جومات کې وضعیت نه و یو مدرس و صرف په یو مدرسه کې وضعیت نه و نن خدای امتحان پر راوست د جومات نه ملا راوست والي یې کړ په ټول ولایت کې د دین د خدمت موقع خدای پاک ورکړه اوس هغه ارمان رښتینی و که دروغجن و د مدرسې نه یې راویست وزیر یې کړ د ټول ملک د خدمت موقع خدای پاک ورکړه که رښتیا د خدای رضا مطلب وي خو خدای د دین د خدمت موقع ورکړه او بیا رب کریم موږ ته پرهیز راکوي په دغه آیات مبارکه کې بیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا او مسلمانه ای بنده د ما دغه چا خبر ونه منې دغه متابعت ونه کې چې دغه زړه د ما د ذکر نه غافله ده زه یې نه یم په یاد چې چا زه نه یم په یاد که هغه هر نامه باندې یادېږي چې د دغه اطاعت ونه کړي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چوانیان مقررول کوم ځای ته به لېږل اول به دا نصیحت ورته ویله چې د لمانځه به ډېر اهتمام کوي دا 5 وخت لمونځ په جمع په خپل وخت کې د دغه ادایګي به ډېر کوي په ټولو کارو د تا کې ماته دا ډېر مهم ده ولې که ته د لمانځه اهتمام ونه کړې د الله سره خاین شوې
چې د الله سره خاين شو بیا زه امیر یم زه خو یو بنده یم بیا به د ما تر څنګه وفادار سي چې د الله سره ټول خیانت کوي فرض مونږ نه کوي یا بې وخته کوي هغه به د بنده څنګه وفادار وګرځي الله وی دغه چا په متابعت نه کوي چې دغه د زړه نه زه وتلی یم د ما نه غافله ده او څه کوي وطبع هواه خواهش پرسته خواهش پرسته که موټر غواړي که واده غواړي که بنګله غواړي که خوراک غواړي که لباس غواړي که خواهشات غواړي ولې دغه متابعت مکوه ولې ما نافرماني کوي چې خواهش پرستی کوي وکانه امره فرطا دیغه عاقبت امر هلاکت ته هغه ځي جهنم ته مته دیغه په لیاقت بیا تام بیا جهنم ته مخکې موږ تعالی نصیحت کوي واتبع سبیل من اناب الی دیغه چا د لارې مطابقت کوي چې ما ته را روان ده دیغه چا محبت او مرګرتیا کوي چې زه یې په زړه کې دیو چا قدر کوه چې د ما قدر ورسره ده چې د چا سره د خالق قدر نشته او د خدای د دوست دی او خالق د مخلوق قدر څه وکړي مخکې موږ ته وګې پټو ویلې چې وروسته بیا چنده ده او جلسه وختي ختمېږي بیا خلک به کورو ته ځان کېدای شي نور علما یا به څه بیان کوي چې د نور مزاحم واقع شم خو ګورې د ټول قرآن خلص د یو حدیث مبارک په حدیث کې راغی چې المرء علی دین خلیله ګورې ورونو